اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګې ټي وي ګرانو خبرونکو السلام علیکم. زیم ستاسو کوربه جنت ګل عادل سره د خپل مرګرو پیر شاهد نظر خان لالا او د اوقاف عزیز تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. ګرانو خبرونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په جرګې ټي وي باندې موږ تاسو ته په مختلف وختونو کې مختلف پروګرامونه پیش کوو او مختلف ملمانه تاسو مخې ته راولو. نن تاسو زموږ سره په شیشه باندې چې کومه هستی نه کوم شخصیت نه نو ظاهره خبره ده چې دا خو صدا تعارف محتاج نه ده. جی زما اشاره چې ده نو هغه محمد سعید صاحب ته ده. محمد سعید صاحب چې دی زمونږ د ضلع مردان یو ډېر ښه یو ډېر بهترین یو ډېر زبردست لیکوال دی او خاص کر د غزل په حواله سره. یره که زه دا دعوه کوم چې د سعید صاحب په شانتې غزل په ضلع مردان کې هیڅ څوک نشي لیکلی نو دا به غلطه نه وي. او زما سره چې زما کوم کتونکي دي نو دوی به زما سره په دې کې دغه کوي چې یاره واقعي محمد سعید صاحب چې کوم غزل لیکي هغه بل څوک نشي لیکلی. ګرانو ښوونکو خبرې ډېرې زیاتې نه کوو. موږ چې کله ډېرې خبرې وکړو بیا زموږ سره چې کوم مېلمه نه هغه بیا زموږ نه په د هغوی چې کوم شعرونه دي د هغوی چې کوم دغې نه موږ محرومه پاتې شو. او چونکې نن زموږ سره یو داسې مېلمه ناست دی چې موږ وایو چې بس هغوی شعرونه ویلې هغوی غزلې ویلې او موږ بس د هغوی نه اورېدې. نو سعید صاحب په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. سعید صاحب موږ له خپله وړه غونډه کې پېژندګلو راکوي او د هغې نه پس به راسره بیا خپل انشاءالله کلامونه شریک کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه د جرګه ټي وي ډېر شکریه ادا کوم، مشکور یم خاص کر د جنت ګل عادل صاحب هغې دې پروګرام ته زه روبللم ما مې مقرره کړه. ډېره زیاته مننه. د ژبې په حواله سره خدمت په حواله سره جنت ګل عادل یقینا ډېر وخت نه لګیا دی خدمت کوي د خپلې ژبې خپل ادب خپل ولس د ژبې د پرمختګ دپاره داسې یو لاره یو هڅه جنت ګل شنډه نه پرېږدي. نو مشکور یم د دې جذبې. یو څو شعرونه د غربت د تن په رګ رګ کې خواږه ولیدل. مونږ د غربت د تن په رګ رګ کې خواږه ولیدل. ای د دولت په زهرو ډکو تاسو څه ولیدل. واه 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 جي واه. مونږ د غربت د تن په رګ رګ کې خواږه ولیدل. ای د دولت په زهرو ډکو تاسو څه ولیدل. د مور پړوني لا د ځمکې نه خراج ټولوي. د مور پړوني لا د ځمکې نه خراج ټولوي. په ډیرانونو مې تنکي تنکي واړه ولیدل. مور پړوني له د ځمکې نه خراج ټولوي. په ډیرانونو مې تنکي تنکي واړه ولیدل. او زه چې زوی عشقه دې ځنګل کې باقي نور څه کوو. زه چې زوی عشقه دې ځنګل کې باقي نور څه کوو. تا انسانان ولیدل ما سړي خواره ولیدل. زوی عشقه دې ځنګل کې باقي نور څه کوو. تا انسانان ولیدل ما سړي خواره ولیدل. د یو چاودنې دې تصویر او تصور وجلم. د یو چاودنې دې تصویر او تصور وجلم. په یو دیوال پورې نښتې مې مازغه ولیدل. چاودنې دې تصویر او تصور وجلم. په یو دیوال پورې نښتې مې مازغه ولیدل. سلیماني ټوټې هر یو بختور په سر ده. چا دلته ووایه ښکاره د وطن غله ولیدل. ما انتظار صدو ته نه دی کړی نه یې کوم. ما انتظار صدو ته نه دی کړی نه یې کوم. ما په دې لږ عمر کې خدای شته چې ډېر څه ولیدل. ما انتظار صدو ته نه دی کړی نه یې کوم. ما په دې لږ عمر کې خدای شته چې ډېر څه ولیدل. او د زمانې د سپور لالچ بازار مزه رانه کړه. د زمانې د سپور لالچ بازار مزه رانه کړه. بلا بندیان مې په بینا سترګو ړانده. مونږ د غربت د تن په رګ رګ کې خواږه ولیدل. ای د دولت په زهرو ډکو تاسو څه ولیدل. واه جي ډېر ښه سعید صاحب ډېر مزېدار. ګرانو ښوونکو تاسو د سعید صاحب غزل واورېدو مونږ له خو ډېره مزه راکړه. او چونکې سعید صاحب چې دی نو موږ ته ډېره موده پس په لاس باندې راغلی دی نو په یو غزل باندې خو یې نه پرېږدو. نو سعید صاحب موږ سره به یو غزل بل هم شریک کړي چې موږ هم دې مزه واخلو. زموږ د
کتونکي چې دې ډېر مزه واخلي نو یو ښایسته غوندې غزل نه سره بل شریک کړي. څه داسې نه ده چې ساه اخلم د ثواب دپاره واه څه داسې نه ده چې ساه اخلم د ثواب دپاره زه خو ساه اخلم د شعور د انقلاب دپاره واه جي واه څه داسې نه ده چې ساه اخلم د ثواب دپاره زه خو ساه اخلم شعور د انقلاب دپاره واه او مونږ انسانان یو روزګار غواړو روح وسټه غواړو مونږ انسانان یو روزګار غواړو روغ سټه غواړو مونږ پیدا نه یو تشتجي او د جناب دا زندگی لکه پسره دشته کې خوشې سلې چرته کې شین بوټي کې نشته د ثواب اسمان هم لکه د ځمکې بادشاهي چلوي تنکي تنکي ستوري پناه کې د آفتاب دپاره لکه د خس پکې غوپه شي خو ډوبېږي چرته سعید پیدا دی د حالاتو د ګرداب دپاره. ګرانو ښه کتونکو د سید صاحب نه لګیا یو غزل یې اورو موږ هم ترې خوندونه اخلو تاسو هم ترې خوندونه اخلئ نو راځئ چې د سید صاحب نه یو ښایسته غونډه کې بل مزېدار غونډه کې غزل واورو. جي سید صاحب ته داسې نه ده چې بوتکي او دیواله ته ګوري محبتونه خو سړي ته ګوري زړه ته ګوري ما نه زما ژبه دارنګې سترګې نه وباسي لکه ماشوم چې قدم اخلي مور یې پله ته ګوري ما ته چې ستا د خال نقطه معنا کولی نه شي دا خلک ستا د مخ کتاب کې اخر څه ته ګوري دا د ښایست معیار مې ځان ته درنګ په درنګ ودروي لکه بنده چې راکوزېږي او شاته غره ته ګوري دا زندګي لکه په سره دشته کې خوشې سلې دا زندګي لکه په سره دشته کې خوشې سلې چرته کې شین بوټي پې نشته ثواب دپاره ژوند په بلا مصیبتونو کې وې شوې زوی دی که ډېر هزار شي خپل ځان او خپل کاله ته ګوري او د اشنایۍ په دې میدان فیصله چاته پرېږدو د اشنایۍ په دې میدان فیصله چاته پرېږدو سعید یې لاس وته او جانان یې ګرېوانه ته واه سعید صاحب ډېر ښه سعید صاحب ډېر مزېدار. ګرانو ښه کتونکو د سعید صاحب نه یو بل ښایسته غونډه کې غزل اورو او بیا به اخلو ستاسو نه اجازه. جي سعید صاحب پستې خبرې د جانان مې وي یا باد یا اوبه زړه مې ټینګ نه شي هغه دم وي یا فولاد یا اوبه او دواړو کې یو تیشه به سر کې خښول غوره وي دواړو کې یو تیشه به سر کې خښول غوره وي دا شیرینۍ خوره به غواړي یا فرهاد یا اوبه ډېر ښه سعید صاحب ډېر دواړو کې یو تیشه به سر کې خښول غوره وي دا شیرینۍ خوره به غواړي یا فرهاد یا اوبه اوږه په اوږه یو سب کې یو بل باندې نه ځایږو اوږه په اوږه یو سب کې یو بل باندې نه ځایږو منځ کې مو نور څه وي خو دغه یا جیداد یا اوبه واه سعید صاحب دا بیا ووایي ډېر ښه اوږه په اوږه یو سب کې یو بل باندې نه ځایږو منځ کې مو نور څه وي خو دغه یا جیداد او یا اوبه کله باغ کې د کډوالو اخر څه ډوبېږي د ځانځانۍ د کلي څه کې یا باد یا اوبه او ژوند تر مرګي لکه کوی ته چې ورکوز شي سړی ژوند تر مرګي لکه کوی ته چې ورکوز شي سړی او قدم ښکته نه ځي ښکاري یا بنیاد یا اوبه ژوند تر مرګي لکه کوی ته چې ورکوز شي سړی او قدم ښکته نه ځي ښکاري یا بنیاد یا اوبه او تودو سړو مو نظریه په یو ځای پرې نه ښوده تودو سړو مو نظریه په یو ځای پرې نه ښوده لکه د ووریو چې ګورې یا جماد یا اوبه هم دغه اورو دغه وینو ځي راځي کال په کال بس دغه اورو دغه وینو ځي راځي کال په کال په پښتنه خاوره سعیده یا فساد یا اوبه بس دغه اورو دغه وینو ځي راځي کال په کال په پښتنه خاوره سعیده یا فساد یا اوبه پستې خبرې د جانان یا باد یا اوبه زړه مې ټینګ نه شي هغه دم مې یا فولاد یا اوبه دواړو کې یو تیشه په سر کې خښول غوره وي دا شیرینۍ خوره به غواړي یا فرهاد یا اوبه ډېر ښه ما یې د حسن د لمبو په سورې خوب کړی دی ملګرو ما ورپسې ځکه لیونتوب کړی دی د کور او ګوره بغیر بل څه لیدلي نه دي زما د کلي جونو داسې پیغلتوب کړی دی دی پسې مزه یې که د مخ کاسه مې ډکه ښکاري
یارانو دا مې د احساس زخم پړسو وایي دا مې وویل دا چې ډېر دې پسې مزه که د مخ کاسه مې ډکه ښکاري یارانو دا مې د احساس زخم پړسوب کړی دی ستا د ښایست عمر به لږ نو خو څه وکړمه فطرت د ګل د ژوند په ورکړه کې شونتوب وایي 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 ستا د ښایست عمر به لږ نو خو څه وکړمه فطرت د ګل د ژوند په ورکړه کې شونتوب کړی دی حد دی جی د ښار مینو شکر وباسئ په هر څه شته مونږ خو د لږو تندو غېږ کې مینتوب کړی دی وایي وایي ښار مینو شکر وباسئ په هر څه شته مونږ خو د لږو تندو غېږ کې مینتوب کړی دی او د ښار مینو شکر وباسئ په هر څه شته او مونږ خو د لږو تندو غېږ کې مینتوب کړی دی صحیح د روږ د یار د غونډې ځنې کوتې نه شو صحیح د روږ د یار د غونډې ځنې کوتې نه شو ستا د زړګي مینې په ټول عمر څڅوب کړی دی حاجي ډېر ښه ډېر زبردست یاره جي د سعید صاحب او دې غزل خو بالکل تاسو زما هغه حالت کتی شي ما باندې بالکل غونې زیګ زیګ کوم مونږ خو وی چې یاره بس چې سعید صاحب لګیا وي او مونږ ورته غوږ ایښي زموږ ناظرینو ورته هم غوږ ایښي خو چونکې د وخت کمی دی وخت هم ناوخته دی نو ګرانو ښه کتونکو نن زمونږ میلمه و محمد سعید صاحب چونکې تاسو ته ډېر زیات خوندور کلامونه واورېدل موږ د هغې د کلامونو ډېره زیاته خوند واخیستو امید لرو چې تاسو به هم خوند اخیستی نو ګرانو ښه کتونکو په دې باندې د خپل پروګرام اختتام کوو انشاءالله پر روان پروګرام کې بعد یو بل شاعر سره د یو بل میلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو نو تر هغې دمه خپل کوربه جنت ګل عادل پیر شاهد صاحب عقاب نیازي صاحب او نظر خان له ورکړي اجازت د الله په امان